پکتیاواله مخکې بحث وکړم یا مخکې تا سره لاړ شم احترام مې درته لرلی د مبارز نظر مې درته کړی د ورور جانانه ښه له زړه نه رامنې ګران وې لکه پخوانۍ مینه مې اوس سره نصب چې شمالې ته دا حق نه لرې چې تر غږ دې رامنې وکړه دغه د ګوره ملنګ جان راباندې غږ کړی ورته ویلي مې د مخامخ د جان احمدزي رامنې غږ کړی جان احمدزی جواب ورته ورکړه چې کله تا په ما باندې غږ کړی د څه شی دې راته سپارلي غاړې د دون په دنیا باندې دغه د جان احمدزی ورته جواب ورکړه بل باسو خبره ده تا ما ته وویل یا به مطلب د ما لاس تانګو یا به بل شو یا به مصروف ومه ضرورت شته چې تر ازي په لایفو کې دا خبره کوي چې مطلب ما غازی دا خبره وکړه او د ځان ته مبارز وای بیرغ پوګه چولې د خلک غلطي ما څو ضرورت ورته بیرغ ګوره بالکل ضرورت بیرغ شخصي بالکل زدا ګوره دماغ څه ته وژن یو د دماغ څه ته وژن شخصي دی تای ویلای سي بل افغان بیرغ د هر افغان حق دی خبره ته وژن دغه تاسوله که خبره ګوره که خبره دغه تاسوله ډیرو ګوره که خبره دغه راغله ته ما باندې وړاندې زه د خبره خلاصې کوم خبره ګوره ما چې خل غوږ نیولای دي چې غوږ نسی ټول د تنسي ته ما خبره د غوږ یو ورونی ساتل که دغه خبره ته ما باندې وړي خاغه کوي چې مطلب تا ما ویل تا مطلب کومه کونه ګوره تا ما کومه کونه دغه سي ډیر الګان چې چا د کونه باندې پیسې راټول کړلې چاته ور مخه ته ثبوت ور مخه کې زدا پیسې دي موږ دغه ته ولې غلې تا موږ ولې نیوا کنه کې چا لکه د دې میډیا کې دوبۍ خوانه نزلین خوانه دغه سي نور دغه پزراو ډالر سره ټول کړل کوم افغان ته ور ثبوت ور مخکې چې دغه پیسې موږ راخې چې دغه جته ملي غلې په موږ ته نیوا کړي موږ هم دا بیرغ پوګا چولای چې تا سر بیو غاک په ما کړی دا ما مطلب یا کومک نه کړی یا منډه نه کړی او ته ما سول اخر لایب راځي چې غازی بیرغ پوګا چولو غازی ته ما په نام راغلی غازی ته دومره سړی ولاړ دي پرتی دی په تاب سلای نام راغلی غازی نام په تاب سلای دي ما ته خلکو را لیکي دی قربان دي تاب سلای راغلی د تاب نوم باندې ما ته کمنټ غازی د تاب نوم باندې ما ته کمنټ وشو هغه پکتیاوا لایف راغلی پکتیاوا خو خلک دي کنه مړه مردګاوانم پاکستان د لګا خلک راځي بار ته لیکي چې پکتیاوا تاسو ویډیو جوړ کړم لیکي په دې نه ایجاد کړی بغیر اول شپه باندې سره غل کازاد په وادي سپیزوي خبر اورا ور نسی وس خلک به ارشه کوي یا به پکتیاوا لایف راغلی دا لایف امام نه دا کتل شهید او بل سړی راځي دلته کمنټ کوي د ورته کمنټ جواب ورکړي هغه به کړی ته دغه کې ډکی عائشہ دماغ کې څه ته وځو نسی دماغ ملنګ جان زنه په دې په لایو راغلی و د غازی په نوم باندې کمنټ راته وسو چې سلام پکتیاوال سي نه د عمره ما غازی سیریس اخیس نه لکه دادای سی پکتیاوال شراب چکلی دی لا هغه کړي لا دغه کړي نو ډایرکټ د دوه دماغ خبره را پزلوس وي چې یار غازی تا خو ما سره دومره نامردي وکړه چې ما باندې دلته یو نفر انتظار کړی د هغه نه جواب دیم نه کړه د سی بدراته ویلی او یار پکتیاوال صاحب نمی دی پوس پر ډیرو بخښه قربان ما به دغه ملنګ جان ته غاړي باندې تا ما بیرته زنګ ونه وای یا ملر تا ما بیرته زنګ ونه وای چې پکتیاواله درته یو افتر ته صبر وکا غپ لګولا میسج ته سره پرتی دی واس میسج وګره پلی کړل چې ما ته څه ویل دا یو افتر خم تیر دا بیا چې ما ته زنګ راولي ورور ته ما ته بیا چې چیرته کانټیکټ ما سره کړی دې ټلیفون راته او کوم زنګ درته ورزوي مې ګوره پکتیاواله چې زه کوم کار کوم ګوره پکتیاواله چې زه کوم کار کوم دا محمد امین نه دا ګوره دا محمد امین نه دا دا د ما د ترزوي دا ښه دې ته ما بار ویلي مالي ګوره محمد امین غاړي دې باندې چې پکتیاوال ته ها خدمتي ورته کوي دا محمد امین ته د سویل ګوره دا ما سره مخ کړي ښه ما ورته ویلي دغه تلاندې وسم کمنټس کې دا کمنټس ورته غواړه ترزو دا څو دا غلط دماغ کې څه ته وځو نشته د تاري ترزوې دا د موږ ورور ده دا وړکای دا ټلیفونونه یې مراته کړي پښتنې یې مراته کړي دي سیاسي شي ما مخکې درته ویلي شي بیګه دلته یو سړی راغی ما ته ویلي لایف ته میډیر کسان ناشته شي پکتیاواله غازی کنزاد ورته وکړي ما ورته ویلي ما ډېر شي وکړي شي وای کړي تا مال خزه د شیطان دی منافق وغه د بل مالکار نست ټول عمر خلک په جنگ سره اچي پکتیاوال څوک غلطوي نشي لیکن نامردی دی وکړه ولا نامردی دی وکړه
ګوره او یو خبره درته کومه پکتیاواله پکتیاوال صاحب غازي شمسه ملنګ یو خبره بس پرې کنه زه ګوره خبره را غازي زه ګوره پکتیاوال په یو غم نه خفه کوم او نه د څه غواړم چې سړی راځي سي یا دلته پکتیاوال د توهین وکي یا بل خبره ته جوړه شي چاته توهین نه کوم ور ملنګ جان ما ته غوښ کنه ما مخکې ویلې دا به د کمنټ سوي کمنټ مطابق به د جواب ورکړي به د خبره دلته پرې دی او دلته کار کوي بس خلاص سند راغله باندې شي کې ګوته ما وهي او شخصا چې په تاسو لایو مې راغله او دغه کوم خلک چې دی ملنګ جان یاد کړ کاری صادغه هغه دغه دا کاری صادغه ولاکه د دور په خلک می ولاکه په دغه باندې ارزي لکه دا څومره خلک چې دی ته توکل لري غازي لتانم دغه ګله په دې د چې تا دلته ځوانان پیژني ته دی یو ځوان په شمر نه ورغلی وروره څنګه ځان اما پښتنه جان احمد زای سمایک د خلاص کې غپلو د ما پښتنه جان احمد چې ما پښتنه نجیب نو وکړه ما پښتنه ملنګ جان وکړه خپل ځان سپیکاوای نه درکو خو څه ګوره جان احمد زینه بزو څه پښتنه وکم زبل جان احمد زی ورور نه څه پښتنه وکم چې ما ته دی یو ځوان یو مشکل درود تل نو ورځي ورکینو زه خو تا پیژنم له بل بزري تاسو پښتنه وکم چې دی ځوان مشکل دی نکړورال ته ځان ته مبارز یا غازي او پکتیاوال صاحب مهرباني ملنګ جان پرې دې باس ور تیریږي غوي نه یو سوال ده وسماته یو سړی راځي مې څنګه راغو اواز منس ملنګ جان چې ماته یو سړی راشي دا خبره دغه جې ملنګ جان دا خبره بام دغه جې بندوي کې جوابونه ورکم درته جواب ته کما کله چې جواب ورکې پکتیاوال صاحب دلته زور ته دا وایم چې وره جانانه چې نه زو درته ورته چې ور کومک مونږ نه کوو څه کې پری دا خلاص پکتیاوال صاحب دلته ما غب شپ تراجی ما دې تراجی نه کې دلته ور سره ته وس باس کوي او سره ولګوي چې د سره ولګوي شو وخت ولري او ټول ژوند دی چې لیکن چې یوري ځان ته مبارزین یای یوري ځان ته قهرمانان یای زم مبارز نه مبرور زم مبارز نه صفات زم مبارز نه صبر وکړه چې یوري ځان ته مبارزین زه د خپل بیرغ مینوال ما او زه ورته د خپل اشرف غنی سپورټر مزه زه مبارز یم مبارز چولې زه مبارز یم صبر وکړه تا ټول یادو چې څوک یوري ځان ته مبارز یای یوري ځان ته اتل یای ولکاو فالوور ولري د افغانانو په نوم باندې دلته سیاست کوي د افغانانو په نوم باندې دا دومره شیان ولري هغه شخص بیا باید دومره جرأت ولري دا دومره مینوال لري دومره ملګری لري د شي بدی ویلو چې یار دا پکتیاوال ماته دی وسړی په سترګه وکتل دی افغان په سترګه راته وکتل دی افغان غم ماته بیان ک یو ځوان ماته راو شو چې دغه ځوان دغه مشکل دی باید زری دغه سړی یو مشکل ور حل کم شي یو څوک دی یو ځوان مشکل نشي حل کولای هغه په بدو کې یار شي ځان ته مبارز وي ډیرو ګوره شمسه د ډیرو ځوانانو مشکل مورال کړی دی هو دماغ کوم ځوان در معرفي کړی دی ډیرو د دسي کورنۍ مشکلاتونو مورال کړی دي زه په خپل نغه کې کوم دی میډیا کې خلک څه پښتنه تر کوي زه د ځان صفای نه ور کوم پښتنه تر کوي چې مطلب ما تاسو سره کومه کو نه کیا مې په ماغه ټیم کې واسو نه رسید یو الله په یو حال د انسان په یو حال نه ده دا کار ما به دغه ملنګ جان ته ویلو چې ملنګ جان دلته یو ځوان ده یو پښتون ده یو پکتیاوال ناشته هغه غریب مجبوره ده دغه ملنګ جان غم مرفره ولې دې نه راته ویلي ملنګ جان ګوره زه غواړم چې دا ټاپک پرېږدم د بیرته راخلي که چېرته غواړي چې بیرته ورته جواب ورکړم چې وروره نه دې چا کار را باندې ده نه ځان ته مبارز ولې ولاکه ملامت یم ولې ملامت یم په چی شي ملامت یم دا جان ملنګ جان د خدای په چا کوم قرض را باندې دا و شمس د چا کوم قرض را باندې دا یا د کوم خدای پامان یا د کوم تنظیم خانه ماته پیسې راځي یا د کوم منډر ټاکل سوام یا د چرټي په نوم باندې ما کوم پیسې راټولې کړې دي شو وخت ولري پکتیاوال ماته ملامت څنګه وامه پکتیاوال سه شي د عجيبه خبره کوي ملامت وي شو وخت ولري بس دغه بیرغونه ګډوي سندري یای دغه بیرغ نه دا د هیڅ چا نه ده د ما خپل بیرغ د ورور ک ګډو مې کراخله ما د دینه ما څوک مې سره ولای دا د ما خپل بیرغ ده
که کومک مې کېږي نو واسه کومه که نه مې کېږي ورور زموږ د چا نه منې زور بیرغ نشته. د نرانو په مټ باندې خوند کوي د مرد خلکو په مټ باندې خوند کوي چې د عمره مردانګي الحمدلله د ما تاریخ کتلا سي زه وروره جانانه نه تاریخ وروره جانانه په زور تاریخ خودي تاریخ خودي غازی زه د تا ټول تاریخ شک کوم. زه ما ته دغه ملنګ جان سره د لانجه ورته جوړلې دي کنه تو خپل خدای راته بجړا شوي کنه چې ما دغه ملنګ زه چې تا ته ځاړه ما ته د خدای مر راکړي پښتیاواله زه چې تا ته ځاړه ما ته د خدای مر راکړي یاره چې بتانی جوړلې دي راوخله مخکې به نه را سره ځي مخکې به نه را سره ځي مخکې به سلاړه مه ګوره نه غواړم چې ما نه خپل ما نه به چې وروره ته تر اوسه پورې په خپل حالات کې نه زه تا ته څنګه قرآن واخلم دا کومې خبرې ته کوې شملنګ جان خبرې که دا ته وایه چې شی چې ته ما ته په یو ټیک ټاک باندې وایه قرآن را واخله خو ته دروغجن یې دروغ یې دلته دوه سترګې دي ما دي دوه دي تا دي په راته په ژړا شولې چې پکتیاوال صاحب دې ملنګ جان ته ووایه چې داسې په ژړا شولې زه هغه غازي یم چې افغانستان دي زه هغه غازي یم زه هغه غازي یم چې افغانستان دي میسج راته کولی چې ته ایثار یم د تا اواز ما یو ویډیو نه ده د ما یو ویډیو 15,000 کسانو شیر کړي چې تا واس میسج ما شیر کړي زه هغه غازی مخه هغه خو ته مې وګوره له طالبانو چې د ما بچ کړي ما ګوره دا خو یو روز پورې د ما ویډیوګا تا ویډیوګا دي ما پیښ پرتی ګړه چولې چې طالبانو ما بچ کړي طالبانو کړي کنه اواز چا بچ کړي ورته دي افغان پیښ دي شاده دي افغان پیښ دي شاده تا د کور ودانې شي زری د طالبانو بچ کړی یم زری تا غوندې نه دا خبرې بیا مکه دا میډیا کې دا خبرې مکه چې کومه ګورو خلاص زه خو د تا غوندې منکر نه یم دا خبرې ما ته وژړل که دې نه وژړل چې دغه ملنګ جان ته ووایه چې خدای قرآن ته زړم ولې الله ته نه زړم ستا نه وژړل تا د قرآن ووایي ستا ما ته نه وژړل پښتیوال ما ته دې ګوره پښتیواله ګوره شمسه ما ته دې خدای مر راکړي چې زه داسې یو سړي ته زاړم چې دی خپله ورور جانانه هلته په کابل کې ژاړي ما باندې د خور ښځې خبره ته وګورئ ګوره ما باندې د خور ښځې چې هلته مې هم درته ویلي اوس هم درته وایم چې دا ګوره په ګروپ کې دغه ملنګ جان هم ناست و ته هم یې په نوم هغه شعر ورته وایي هغه بل هلک شعر ورته هغه بل شعر نومېږي ملنګ جان هغه بل هلک نامعلوم دا 4 نفر وو درته مې ویلې چې دا ملنګ جان په کومه وجه ما ته کنځا کوي راځم زه تا ته ځړم زړل خو تا چې په کابل کې ایثار و چغې درته شروع کړې وې چې غازي جانه ولا ما سره خو ظلم کېږي ولا دا به څنګه سي ما خو واز دي ما دې اواز اوچت کړی ما که تا ته ما دغسې ویلي دغه ته چې اوس ورته وایې ګوره دا ته چې اوس راپورې خاندې ما دې اواز اوچت کړی ما که مې دغسې درته ویلي و ښځه مې درغله که مې ښځه به راکړې راوړه ثبوت چې ما تا د خبرې مه کوه ښځه خو شرم نه لري شرم نه لري ښځه که دومره تکړه ورسه مبینه دې ښځه راوړه ته دلته ما سره خبرې کوې ښځه خبرې مه کوه ته نه شرمېږې په ښځه باندې ته ما سره دلته ښځې خبرې کوې ته که غیرت لرې ښځه دې ولې هلته پرېښودله ته ما ته دې ښځې خبرې کوې ما تا خو په افغانستان کې بیخي سره حل نم نمبر و سره ما زه خو چې ایران ته ورسېدم د موبایل د واټساپ نمبر مې له چا راوغوښتل د احمدشاه ابدالي فیسبوک دی چا و د ما خو ته راواخله یو ثبوت راواخله چې تا ته مې ویلي خو په احمدشاه ابدالي کې خو به مې یو میسج درته کړی غازي په قرآن دې خلکو نه ونه شرمېږم په قرآن دې خلکو نه ونه شرمېږم پښتیاواله که نه بس پرېږده لرې که یاره دلته دا نه غواړم دا خپل افغانان نه خفه سي خلکو چې شرمېدی غلطې خبرې کوي ښځه په شر ښځه دې که څه خبره ده اوس شرمېږي نه چې درواغ ته ولې ښځې قرآن په دې خبرو کې راخلې نه ته شرمېږې نه چې درواغ یې یاره دلته 1000 کسه پښتانه 1200 تا ته ناست دي ته مخامخ درواغ یې شرم ته لرې حیا ته لرې د چی شي درواغ وایم ګوره پښتیواله جاري کوي ته په ما ثبوت کړه زه سبا افغانستان ته ځم چې د تا په خلوص چا پرېښی یم هغو سره د خدای څخه ګوره شمسه دا سړی غلی کوي که نه موږ له خولې نه نورې غلطې خبرې وځي دلته مې تا ته راجګ کړې تا سره دې ګپه لګوي وکړه د ما نوم با دیګر په خولې ما اخله خلاص نه دي نوم په خولې اخله پښتیوال صاحب ګورئ ملنګ جانه د ما کیسې ته غوږ ونیسه زه په وطن کې وم دی اوس دغه خو یې بله نوې ګوره
پکتیاواله ملنګ جان سره ګپ لګي و سره ویل غو د ما مبارک دی مګه کې صفات پرېږده، غازي ته مبارک نه غږیږو، غازي ته مال دغه نه دوزه سیو وشتله چې ته مال طالبانو سړی معلومي سړی دوزان سړی معلومي پوښولې یار دې دور په سړی ولا کې ولا دومره سپک سړی دا ملنګ جان د تاسو نظر ولا چې سپک نه وای کدا سپک خبره تاسو خپل سپک هغه جنتی شپتای باور کړي و چې بلیک میل کړي دی وي چې هغه نکاح دې سره تړلې وي چې هغه پرتوک درنه خود دغه ay د پکتیاوال بچ له خبرې ولې دراته زړل چې دغه ملنګ جان در شراخ دي چا ګورا کدي چا خزم بلاک میل کړي یا مې دي چا خور بلاک میل کړي را دي چې سر مې دی ولې چا خزم بلاک میل کړي ثبوت لري راوځه پکتیاوال صاحب ما بچ کله د ملنګ جان ولې بلاک میل کړي راوځوي کنه میډیا راس به د پښتاني کنه به سر مې وله کنه مال خلینه مم دا خبري وباسي ته خو ته وسم په نشه کې شراب د خړلې دي بيخي په ځار باندې نه ته چي وای شه پکتیاوال سره اے ملنګ جانا ځکه دای چې دا ټوله میډیا په دې پرېږدم چې په میډیا کې دلته دوه سترګې د ما دي دوه دي د دې نه شرمېږي په درواغو نه شرمېږي د خدای په امان پکتیاوال سے بیا هر کوس کابل نه مې راخه هر کوس کابل نه مې راځه چې کابل ته لاړ زه خو تا بچ کړم دا وخت مې ټیکټ قسم به خدای دې کوم مردګا کوم خرقص به د سره نه دا سبا باندې تم ټیکټ وکزیم کومه مردګا بنځي زلام دغه بیرغ سر بدم کوم خرق بنځي زګر خرقص مردګا بنځي کوم رزیل بنځي دا ریکارډ کیږي او دا ریکارډ و پروتي هم دغه کابل نه بدرته ویډیو کوم شمس راوس په دې خزه خوري دغه شاب بس نه راځي او ما د کابل ته سره لاړ شو ولا هم دغه کابل نه مزه ته ویډیو کوم چې راځه نه کابل نه ما ډیر کړی دي دا وس راس ټیکټ راوخ راځه کابل ته ویډیو کولې په وسوړه کې پټوي ته ځان وسوړه کې پټوي پټ دیو مل تا خو نه پټ وسړی ته ولې ماته دغه دي ول تا خو نه پټ وای د چالو کې تاریخ شاوش کو وسم په نشه کې نشه د لاړ تاریخ شاوش زغه باندې شایم زغه باندې خو نه شنه پکتیاوال سے راځه چې لاړ سره درغلې کې سړی درغلې بس کله ګوره شاته کېږي بنل ما دې مړ کی په دا کابل کې وزو سبا ما خلک دام کې په تاریخ خزه خورشت بل ما سره کابل ته نه ټول څنګه کابل نه مزه تاسو ویډیو کوم همدا کابل نه ویډیو خو بکای خشيوري دا وسبا زو اے پکتیاوال سے کټ کړه ته پاره کې زنګ وزي کټ کته خدای دې خوار نه کړي لاله دې دوزو و پکتیاوال سے ځه خان په نشه کې